لو کولی شم ګېډې وړی شم په ګوټ کې خیم لو کولی شم ګېډې وړی شم په ګوټ کې خیم زما به هسې په نصیب کې کلیواله نه وه د منصور لالا شعر و چې تاسو ته مې ډالۍ کړ. سلامونه او نیکې هیلې. زه محمد نعیم هوتک یو ځل بیا ستاسو په درنښت کې حاضر شوم او زما څنګ ته ناست ګران مېلمه شفیع الله شاهین صاحب یو ځل بیا زموږ دربار ته راحاضر شو. شفیع الله شاهین صاحب جوړې په خیر یې؟ شکر د الحمدلله هوتک صاحب ښه یې جوړې په خیر راغلی. ژوند د زندګي مو څنګه تېرېږي؟ والله ښه ده تېرېږي ژوند ده. او تاسو نه هیله ده چې په دې وخت کې موږ په یو څو شعرونه ونازوو. ولې نه ولې نه. شعر ده چې وایي ساقي موسم دی د بهار کار نشته ځای موزګار. ساقي موسم دی د بهار کار نشته ځای موزګار. ډکوی چې څښمه په تلوار. ارشاد. ډکوی چې څښمه په تلوار. بې خبره د هر چا نه دا ډکې پیالې به تشومه. بې خبره د هر چا نه دا ډکې پیالې به تشومه. ارشاد. ساقي خم را تش کړه په پیالۍ کې چې بې خوده شم بې هوښه. ساقي خم را تش کړه په پیالۍ کې چې بې خوده شم بې هوښه. او شپه توده شوه تا سړه کړه. شپه توده شوه تا سړه کړه. ساقي زما چېرته لیرې ځم چېرته صحرا ته. ساقي زما چېرته لیرې ځم چېرته صحرا ته. اخ شپه د څوارلسمې سپوږمۍ تندر نیولې. په تیارو کې یم روان که چېرته پېښ شوم په کوڅه د جانان. په تیارو کې یم روان که چېرته پېښ شوم په کوڅه د جانان. نن زموږ په بانډار کې یو نوی مېلمه راغلی چې نظیف الله هوتک نومیږي او ډېر ښه راغلاست ورته وایم. زه هم ښه راغلاست درته وایم. او غزل ده خاص ډالۍ دې وي نظیف الله هوتک ته چې وایي موسم د پسرلي دی زه جدا ګرځم د یاره. هوتک صاحب وایي موسم د پسرلي دی زه جدا ګرځم د یاره. او څاڅکې شبنم لویږي له ګلابه. او زما د سترګو نه دا اوښکې چې بهیږي رقشه وویرېږه د عاشقانو له ازاره. او شنې لوخړې خیږي د کلي د چیناره. نري رنځ باندې اخته شوم نه جوړېږم. راشه وګوره طبیبه ګنې مرم د رب دپاره. او وایي غرونه سرنګون شول چې خبر زما په حال شول. او بس وینې مې بهیږي د ړندو سترګو نه یاره. وایي غرونه سرنګون شول چې خبر شول زما د حاله. بس وینې مې بهیږي د ړندو سترګو نه یاره. او شاهین شو خوارزار په عاشقۍ کې. شاهین شو خوارزار په عاشقۍ کې. اوس زه نه یم په جهان کې یار خبر شو زما د حاله. مننه شاهین صاحب چې موږ دې په دې غزلو او شعرونو باندې ونازولو په دې ښکلي او پسرلي موسم کې. تاسو نه مننه چې زموږ اواله مو اخیسته. بیا راشئ هر کله راشئ. مننه تاسو نه. او ګرانو کتونکو ډېر باس استعداده سړی ده باید دا موږ له لاسه ور نه کړو. او تاسو د موږ ویډیو سبسکرایب کړئ چې د شاهین صاحب نوي شعرونه تاسو ته هر کله حاضر شي.